درنو لیدونکو د هر څه د مخه لومړی زموږ چینل سبسکرایب او ټالی کېکاږئ. د هندوستان مشهورې فلمي لوبغاړې د یوې مشهورې راډیو سره مرکه کړې ده. یا د راډیو مشهورو څیرو ته بلنه ورکوي، خو هر څوک ورته نه حاضرېږي ځکه چې ډېرې سختې پوښتنې کوي. همدې راډیو له کرینا کپور څخه په مرکه کې پوښتنه کړې ده: 20 کاله کېږي چې تاسې بالیووډ کې لوبېږئ. بالیووډ ته مو څه خدمت کړی؟ هغې په ځواب کې ویلي دي چې ما ډېرې بې سارې فلمونه جوړ کړي او د کپور په نوم یې غټه سټډیو هم جوړه کړې ده. سربیره پر دې نوی فلم جوړوم د IPL په نوم او غواړم چې داسې بې سارې فلم جوړ کړم چې تر اوسه چا نه وي جوړ کړی. بیا ترېنه پوښتنه شوې چې د دې فلم لوبغاړو په اړه معلومات ورکړي، خو کرینا کپور ویلي دي چې په دې فلم کې به ویرات کوهلی، بن سټوک، MS ډوني، ډیوډ وارنر او راشد خان ته په 100 ثانیو کې ځای ورکړي او فلم پرې نورم ښایسته کړي. بیا ترې وپوښتل شول چې راشد خان ته ولې ځای ورکوئ؟ کرینا کپور ویلي دي چې راشد خان ته ځکه ځای ورکوم چې هغه تر ټولو کم عمر لرونکی لوبغاړی و چې بولۍ ته وړاندې شو، په لوړ قیمت واخیستل شو او ډېر ښه ثابت شو. بیا ترې وپوښتل شول که راشد خان ته اکټینګ نه وي زده نو بیا څنګه؟ کرینا په ځواب کې ویلي دي چې زما په شان تکړه لوبغاړي ورسره وي ډېر ژر به یې زده کړي. خو راشد خان په دې هکله هیڅ هم نه دی ویلي. که تاسو په دې هکله کوم نظر لرئ نو له موږ سره یې په کمنټ کې شریک کړئ.